جاوید احمدي په شپږیزه کې نوی ریکارډ جوړ کړ. د بند امیر خمرانو د پیل توپ وهونکي جاوید احمدي د شپږیزې کرکټ لیګ په تاریخ کې نوی ریکارډ جوړ او په خپل نوم یې کړ. په شپږیز لیګ کې مخکې د یو لوبغاړي له لوري په یوه اونۍ کې تر ټولو زیاتې 100 منډې شوې وې، خو جاوید احمدي په نننۍ لوبه کې 117 ناسوځېدلې منډې وکړې. نن د بند امیر خمرانو او بوس ساتونکو ترمنځ شپږیزې کرکټ لیګ 15مه یا د لیګ لوبو وروستۍ لوبه ترسره کېږي چې بند امیر خمران د پوچې ګټلو سره لومړی توپ وهنه غوره کړه. د بند امیر خمرانو له لوري د پیل توپ وهونکي جاوید احمدي په زړه پورې او توپاني توپ وهنه ترسره کړه چې د 8 شپږیزو او 11 څلوريزو پر مټ یې په 3 شپېتو توپونو 117 منډې وکړې او ناسوځېدلی پاتې شو. تر جاوید احمدي مخکې په 2018 شپږیزه کرکټ لیګ کې د بوس ساتونکو لپاره کیمرون ډیلفورد سلیزه وهلې وه چې د شپږیزې کرکټ لیګ په تاریخ کې لومړنۍ سلیزه وه، او جاوید احمدي اوس توپ وهونکی شو چې لومړنی توپ وهونکی شو چې سلیزه یې ووهله. خو جاوید احمدي بیا د شپږیزې کرکټ لیګ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې منډې وکړې او دا ریکارډ یې په خپل نوم کړ. په روان شپږیزه کرکټ لیګ کې بیا نجیب الله ځدران 90 ناسوځېدلې، ابراهیم ځدران 90 ناسوځېدلې، اصغر افغان 2 او ګلبدین نایبي 90 منډې کړې دي. بند امیر خمرانو په نننۍ لوبه کې د بوس ساتونکو لوبډلې ته 194 منډې هدف ټاکلی دی چې اوس به د بوس ساتونکي دغه هدف ته ترلاسه کولو هڅه کوي. د یادولو ده چې نن د شپږیزې کرکټ لیګ د لومړۍ پړاو وروستۍ لوبه ده. د میسینه کاتالان او کابل بازانو لوبډلې پلی آف پړاو ته لار پیدا کړې ده. همداراز سپین غر زمریانو هم دویم پړاو ته تللي او څلورمه لوبډله به د نننۍ لوبې وروسته معلومه شي چې کومه لوبډله د پلی آف پړاو ته ځي. د میسینه کاتالانو لوبډلې بیا په خپلو 5 لوبو کې 4 لوبې ګټلې دي او د اتو نمرو ترلاسه کولو سره د شپږیزې کرکټ لیګ په جدول کې لومړی مقام لري. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما یې شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو د راتلونکو او د افغانستان سربیره د نړیوال کرکټ معلومات هم تاسې در ورسوو.